بسم الله الرحمن الرحیم. شاه کمپیوټر ټریننګ پښتو چینل ته ښه راغلاست. سلامونه احترامات ټولو ملګرو ته. ملګرو راځو نن موږ او تاسو په دې شاه کمپیوټر ټریننګ پښتو چینل کې یو نوی سیریز شروع کوو چې نوم یې خپله دی سی پلس پلس. سی پلس پلس خپل یو پروګرامینګ لیول لنګویج دی چې دا موږ د سافټویر ډیزاینینګ دپاره دا موږ څه کوو استعمالو. سی پلس پلس زیاتره تاسو ورسره اشنا سئ. سی شو یو موږ سره سی لنګویج چې دا اوس دومره یوز یې نشته، او بل موږ سره سی پلس پلس دی. دې ته موږ پروګرامینګ لنګویج یو، یعنې دې کې موږ څه کولی شو، سافټویر ډیولپ کولی شو. خو دې نه مخکې تاسو ته ځینې خبرې د پروګرامینګ باره کې یو څو خبرې د تاسو سره کومه. کمپیوټر ساینس رشته ملګرو په څلورو برخو تقسیم شوې ده، یا داسې ویلی شو چې آی ټي فیلډس خپله آی ټي چې ده څلور په ډوله څلور بخشو ته تقسیم شوې. یو ته ویل کېږي سافټویر انجینرینګ، بل ته ویل کېږي ډیټابیس، بل ته ویل کېږي ویب ډیولپمنټ او څلورم نمبر چې موږ سره ده نیټورکینګ دی. یعنې یو څوک چې کمپیوټر ساینس محصل وي او باید په دې پوه شي چې سافټویر کمپیوټر ساینس څلور رشتې لري. یو سافټویر انجینرینګ دی، یو ډیټابیس شو، ویب ډیولپمنټ شو او نیټورکینګ شو. یا داسې هم ویلی شو چې آی ټي، زموږ او ستاسو خلک زیاتره آی ټي نیټورک څانګې ته وایي. نه، آی ټي هر هغه څه چې کمپیوټر سره تعلق وساتي د آی ټي وایي. نو آی ټي موږ سره څلور ډوله ده او کمپیوټر ساینس هم. نو د آی ټي کې موږ او تاسو سافټویر انجینرینګ کې اول کم نمبر پروګرام چې دی د سی لنګویج سی پلس پلس دا موږ سټارټ کوو. خو دې نه مخکې دا ځینې خبرې دي چې تاسو باید په دې پوه شئ. اول لنګویج خپله څه ته وایي؟ ژبه هغه آله ده چې موږ او تاسو پرې محاوره کوو، خبرې اترې پرې کوو. لکه دلته ما سمپل لیکلی a language is a source of communication. ژبه هغه منابع یا هغه آله ده چې د کوم په ذره موږ محاوره خبرې اترې یو بل سره کولی شو. ژبه بیا دوه ډوله ده، یو ته نچرل لنګویج وایي یا هومن لنګویج هم وایي، یو ته ویل کېږي پروګرامینګ لنګویج او یا مشین لنګویج هم ورته ویل کېږي. Natural language ګورئ، دې وایم natural language is a language through which the humans communicates with each other. یعنې natural language قدرتي ژبه یا طبیعي ژبه هغه ژبه ده چې د انسانان په یو بل سره پرې خبرې کوي، لکه انګلیش شو، پښتو شو، دري شو، اردو شو او عربیک شو. بیا راځو پروګرامینګ لنګویج یا مشین لنګویج څه ته وایي. پروګرامینګ لنګویج هغه ژبه ته چې کله انسان غواړي د مشین سره خبرې وکړي یا یو سافټویر ډیولپ کړي، نو موږ پروګرامینګ لنګویج نه کاروو. د دې مې ورته دوه ډیفینیشن لیکلي ګورئ. پروګرامینګ لنګویج is a language through which the humans communicate with each other. Programming language is a language through which the human communicate with computer. یعنې هغه ژبه چې کله انسان غواړي کمپیوټر سره پرې محاوره وکړي، هغه ته کوم لنګویج وایي؟ پروګرامینګ لنګویج یا مشین لنګویج. یا داسې هم موږ تعریفولی شو آر. پروګرامینګ لنګویج آر میډ بای سیسټم پروګرامر. پروګرامینګ لنګویج دی سیسټم پروګرامر. سیسټم پروګرامر هغه چا ته ویل کېږي چې سیسټم دپاره کوم پروګرام جوړوي. وایي پروګرامینګ لنګویج آر میډ بای سیسټم پروګرامر. سیسټم پروګرامر خپله یو انسان دی، کېدی شي انسان، یعنې هغه سړی یا هغه کس چې سیسټم دپاره یو ژبه جوړوي، پروګرام جوړوي. ټو کمیونیکیټ وت کمپیوټر، یعنې چې پروګرامینګ لنګویج آر میډ بای سیسټم پروګرامر ټو کمیونیکیټ وت کمپیوټر، یعنې هغه ژبه چې د سیسټم پروګرامر د خوا جوړ شوي وي د محاورې دپاره. چا سره محاوره وکړي؟ کمپیوټر سره. Without programming language, programmer cannot communicate with computer system. یعنې چې کله موږ تاسو پروګرامینګ لنګویج نه لرو، پروګرامر هغه څوک چاته ویل کېږي چې سافټویر جوړوي، نو هغه کس د کمپیوټر سیسټم سره هیڅ قسم رابطه ارتباط نشي درلودی.
پروګرامینګ لینګویج allow the programmer to develop software. او پروګرامینګ لینګویج هغه ژبه ده چې یو پروګرامر ته اجازه ورکوي چې په هغه کې څه جوړ کړي، سافټویر جوړ کړي. بیا خپله پروګرامینګ لینګویج دوه ډوله ده، های لیول لینګویج او لو لیول لینګویج. های لیول هغه لینګویج ده چې ماشین پې پوهېږي، انسان پې نشي پوهېدی. High level language are those language which are close to computer. They are not easy to learn by human. Means difficult to program. هغه ژبه چې کمپیوټر ته ورته وي، د هغه ژبه چې کمپیوټر سره نږدې وي، یعنی کمپیوټر پې پوهېږي، هغه انسان نشي زده کولی، سخت وي د پروګرام جوړولو دپاره. هغه ته ویل کېږي پروګرامینګ لینګویج، لکه ماشین لینګویج چې اسمبلي لینګویج. لکه مثال 01 به تاسو نوم اورېدلی، دې ته موږ ماشین لینګویج یا پروګرامینګ لینګویج یو، چې څه موږ تاسو کمپیوټر ته ورکوو 01 ته هغه څه کېږي، تبدیلیږي یا کنورټ کېږي. بیا 2 types of programming language. پروګرامینګ لینګویج هم بیا خپله لو لیول لینګویج هم خپله دوه ډوله دی، یو ماشین لینګویج دی او اسمبلي لینګویج دی. ګورئ لیکلي ماشین لینګویج آر ماشین کوډ. ماشین لینګویج ته ماشین کوډ هم ویل کېږي. اټس لو لیول لینګویج، دا یو لو لیول ژبه ده چې دا جوړ شوی دی د څه څخه جوړ شوی، د باینري ډیجټ. باینري ډیجټ موږ سره 0 دی 01، یعنی دا ژبه د ماشین لینګویج هغه ژبه ده چې د څه نه جوړه شوې ده، د 01 څخه. یا داسې هم ویلی شو ماشین لینګویج machine language is a language understood by computer چې کوم پوهېږي په کمپیوټر. it is very difficult to understand. دا انسان په دې نشي پوهېدلی، but it's the only thing that computer can work with. هغه دا یوازینی شی چې کمپیوټر په دې ژبه باندې څه کوي، کار کوي. all the programs in programming language eventually generate or run programs on machine language. یعنې څومره پروګرامونه دي یا څومره پروګرامینګ لینګویج دي هغه جوړ شوي دي او تیار شوي دي چې هغه کار وکړي په همدغه ماشین لینګویج باندې. دلته به دریم تعریف هم راوړی دی. we sometimes refer to the machine code or object code. هم ماشین کوډ ورته هم object code. machine code is a collection of binary digits. مجموعه د binary digits او binary digits 01 ته وي، or bits سم دی واحد انداز that computer read and interprets یعنی ترجمه کوي. یعنی دا چې څنګه تاسو دا binary digits مجموعه دا څه کوي، دا لولي. machine language is only language computer is capable of understanding. یعنی هغه ژبه چې صرف ماشي کمپیوټر په هغه باندې څه کېږي، پوهېږي. 01 مثال دی. assembly language it is one step high than machine language. دا یو هغه ژبه ده چې د ماشین ژبې څخه څه ده، یو سټپ جګه ده، یعنې های ده. an assembly language symbol are used instead of the binary code. کله چې assembly language راغی نو د binary language دا 01 په ځای به څه استعمالېده، سمبولونه استعمالېده. symbols are no mnemonics. یعنی دا هغه ژبه ده چې د های لیول د one step high than machine language، یو سټپ د هغه نه جګه ده. دې کې سمبولونه یعنی دا ایډ شو ماینس شو، دا د سمبولونه به د څه په ذریعه استعمال، د پر ځای استعمال د باینري، او هغه ته مثل مینومکس به ورته هم ویلو. مینومکس هغه لکه مثال په طور د جمع دپاره به لیکه ایډ، د منفي دپاره سبسټریک، یعنی سټارټ، هغه دپاره لیبل دپاره سټارټ، دغسې لغتونه به ورته څه کېدل، استعمالېدل. بیا دې نه پس های لیول لینګویج. د های لیول لینګویج هغه ژبه ده چې انسان پرې پوهېږي او سافټویر پکې جوړېږي. های لیول لینګویج are those language which are close to human language. هغه ژبه چې د انسانانو ژبې ته ورته وي. they are easy to learn by humans. چې دا انسانان څه کولی شي، زده کولی شي. C++, جاوا، C#. یعنې دا هغه ژبه ده چې دا د انسان ژبې ته ورته ده، یعنی د انسان ژبې لغتونه دکې استعمال شوي دي او دا انسان په اسانۍ سره جوړولی شي. لکه C++ شو، یادولی شي C++, VB.NET, جاوا او داسې نور. بله دلته خبره نوٹ کوي. نوٹ softwares create an high level
لانګویج. سافټویر په کوم ژبه کې جوړیږي؟ په های لیول لانګویج کې. یعنی دا هغه ژبه ده چې دې کې ټول انګلیش سټیټمنټسونه اف شو، لوپ شو، سویچ شو، دا ټول انګلیش لغتونه پکې استعمال شوي، ځکه د انګلیش د انسان ژبه ته څه ده؟ ورته ده. دلته لیکلي په ټایپس اف هغه ټایپس اف های لیول لانګویج. های لیول لانګویج خپله بیا څو ډوله ده؟ دوه ډوله ده. پاپ شو پروسیجر اورینټیډ پروګرامینګ شو، او بل چې دی اوپس شو object oriented programming. ګوره پاپ procedure oriented programming the pop is a programming procedure language is a list of instruction where each statement tell the computer to do something. یعنی دا هغه ژبه ده چې دا د خپل پروسیجر درلودلو چې راهنمایي به کوله کمپیوټر ته چې کوم سټیټمنټ تاسو ورته ولیکئ چې tell the computer to do something، یعنی ورته چې ته یو څه کار ترسره کړه. دا هغه ژبه چې کې هر هغه دپاره به هر یو فنکشن دپاره به ځان ته کوډ ډیفاین کېدلو او انسټرکشن به ورته ورکېدل. نو دې دپاره دې ته پاپ وایي. دا موږ سره سی لنګویج چې دی دا موږ سره پاپ لنګویج دی، سی لنګویج شو. همداسې پیسکل دی که داسې یو بله ژبه ده دا هم موږ سره سی لنګویج دی. دې ته پاپ یا پروسیجر اورینټیډ پروګرامینګ ورته وایي. اوپ چې شی دی اوبجیکټ اورینټیډ پروګرام، هغه ژبه چې کلاسونه او ابجیکټونه پکې جوړي. کلاس څه ته وایي؟ کلاس بیا تاسو پیژنئ. یعنې دلته موږ پروګرام کې به ورته کلاس څه ته وایي اوبجیکټ دا ډیفاین کوو. نو صرف دومره یاد کړئ چې اوپ چې دی دا د کلاسونو او د ابجیکټونو څخه جوړېږي. کلاسونو کې خپل ابجیکټونه وي، ابجیکټونو کې بیا موږ سره فنکشنز وي او کمانډز وي. یا داسې ویلی شي اوپس د وے آف رایټینګ کمپیوټر پروګرام، دا هغه یو لار ده چې کوم کې د پروګرام رایټینګ کمپیوټر پروګرام کوډز پکې لیکل کېږي یوزینګ کلاسز اینډ اوبجیکټ، چې بیا منځ کې کلاس او اوبجیکټ استعمالیږي. او ټو سټینډ فور د ډیټا اینډ میتھډ چې دا څه پورې یعنې دې کې څه ډیټا او میتھډس تخنیکونه پکې وي. بیکاز آف د وے اوپس از ډیزاین اٹ هیلپ ټو ډیولپ بای allowing for a code to be easily reused by other parts of programs or even by the other people. یعنې دا هغه ژبه چې ډیزاین شوې ده چې کومک وکړي یو ډیولپر سره چې د هغه کوډ ته اجازه ورکړي چې هغه اسانۍ سره هغه کوډ دوباره استعمال کړي دا کوډونه، یا داسې یو زمینه سازي دې ته وکړي چې د هغه کوډونه بل کس ښه په اسانۍ سره یو پروګرام کې ترې څه کړي استعمال کړي. لکه سی پلس پلس، جاوا، سی شارپ، دا موږ سره چې شی اوبجیکټ اورینټیډ لانګویج دی، او دا پاپ دا پروسیجر اورینټیډ لانګویج دی. فرقونه دي که ډیټا سکیور دی که ډیټا سکیور نه وه. دا فورت جنریشن لانګویج دی او دا تھرډ جنریشن لانګویج دی. همداسې دې کې نور ډېر فرقونه دي. دا څو فرق یې ما ورته وویله. نو انشاءالله بله ورځ به پریکټیکل موږ او تاسو شروع کوو. دا هغه یو څو مهمې خبرې وې چې تاسو باید په دې باندې څه شئ پوه شئ.